سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. درویشتم څپرکی د کورت د غوایانو د لوبو په ډګر کې. پر بله ورځ د مینا په مرسته چې د غوایانو د لوبو په ډګر کې نفوذ درلود، زه په داسې ځای کې کینول شوم چې هر ځای ډیر ښه ولیدلی شم. غوایان یو په بل پسې ډګر ته ننوتل او هلته تر 10 کتارونو ډیر کسان ناست ول، خو ټولو میدان ډیر ښه لیدی شو ځکه چې د نندارچیانو ځای داسې جوړ شوی و چې یو کتار له بله پورته و. په دې توګه یو د بل مخه نه نیول کېده. د ځوانو هلکانو او نجونو نڅا څو ډوله وه، خو تر ټولو سخته نڅا هغه وه چې باید نڅېدونکی د غوایي د دواړو ښکرونو له منځه ټوپ کړي او د هغه پر ملا ودرېږي. لکه چې مخکې مې ویلي ول، مینا یو ځل دغه ډول نڅا کړې وه. ومې کتل چې د دغه هېواد شتمنو پر غوایانو شرطونه تړل، داسې پرېښېدل چې پوهېږي یو غوایه تر بل هغه ښه دی، خو زما له نظره ټول غوایان یو شان ول، زه په توپیر نه پوهېدم. مینا هم د نورو په شان د غوایي په مخ کې ونڅېدله. زه وډار شوم ځکه د غوایي د ښکر یو ګزار د مینا د وژنې لپاره بس و، خو له دې وروسته چې د هغې چالاکي مې ولیده پوه شوم چې غړي او عضلې یې په کنټرول کې دي، نو مې ډار کم شو او د نورو په شان مې ورته خوشحالي وکړه. په دغه هېواد کې نجونې او هلکان لوڅ د غوایانو په مخ کې ګډېږي ځکه دغه نڅا دومره خطرناکه ده چې که جامې ونه باسي وبوژل شي. جامې که څه هم نری وي، خو د دې مخه نیسي چې وکړی شي خپل غړي او د بدن عضلې په خپل کنټرول کې راولي. له دې سره چې یو شمېر ښځو ښه اندامونه درلودل، خو زما په باور د مینا اندام تر ټولو ښکلی و. د مینا استاد باوري و چې دا به هغسې ونڅېږي چې باید وایي، ځکه مینا ډیره موده له دغه هېواده لري او تمرین یې هم نه و کړی. له نڅا وروسته مینا په داسې حال کې چې بدن یې په مخصوصو تیلو غوړ کړی و راغله، ویې ویل سینوها بل سبا سپوږمۍ په اسمان کې ګرده کېږي او زه باید د خدای کور ته ولاړه شم. له همدې عمله ملګرو میلمنه کړی یم چې په یو جشن کې ګډون وکړم، نو له تا سره نشم تللی، خو په هغه شپه چې خدای کور ته ځم ته هم زما د نورو ملګرو په شان د خدای د کور تر دروازې پورې را سره تللی شي. ما وویل هر ډول چې ته وایي زه به همغسې وکړم او په دې شپه به له تا سره وم او له ننه تر بلې ورځې پورې به خپل وخت د دغه هېواد په نندارې تیر کړم. یو په زړه پورې شی چې ما خوشحالوي دا دی چې څو تنو پیغلو چې ستا ملګري دي خو لا خدای ته نه دي واقف شوي، ما ته بلنه راکړې چې د هغوی کور ته ورشم او له هغوی سره تفریح وکړم. که څه هم هغوی ستا په شان ښکلي نه دي، خو چاغې دي او د هغوی چاغوالی به د دوی عیب پټ کړي. مینا زما مټ ونیوه، ویې ویل سینوها زه نه غواړم چې کله زه له تا سره نه یم نو ته هغو نجونو ته ورشي چې زما ملګري دي. لږ تر لږه دومره صبر وکړه چې زه د خدای کور ته ننوتم، بیا آزاد یې، هر څه چې د زړه غواړي ویې کړه. ځوانو نجونو ته لاړ شه او له هغوی سره ساعت تیر کړه. ما وویل مینا ټوکې مې کولې، له ښځو سره تفریح کولو شوق نه لرم. اوس بندري سیمې ته ځم، هلته طبابت پیلوم ځکه هلته د نورو ملتونو ډیر خلک شته چې ناروغان دي او زما معالجې ته اړتیا لري. همدغه کار مې وکړ، بندري سیمې ته ولاړم، میلمستون ته ننوتم او طبابت مې پیل کړ، تر هغه چې شپه شوه او سپوږمۍ په اسمان کې راڅرګنده شوه. دا مهال له ټولې بندري سیمې د موسیقۍ او ساز اوازونه پورته شول، ځکه چې په دغه هېواد کې ډیر عمومي ځایونه شته. ان هغه کسان چې په دغه هېواد کې بېوزله دي د شتمنو په شان هره شپه په عیش و تفریح تیروي. دوی داسې ژوند کوي چې ګنې نه مري او په داسې نړۍ کې ژوند کوي چې ویره او کړاو پکې نشته. زه په خپلې کوټې کې له دې پرته چې ډیوه بله کړم د سپوږمۍ رڼا ته ناست وم او کاپتاز ما د کوټې تر څنګ په خپلې کوټې کې اوږد غځېدلی ویده و او یا یې ځان ویدېدا ته چمتو کاوه. یو وخت ګورم چې یوه ځوانه ښځه زما کوټې ته راننوته. ما وکتل چې د میلمستون له کارکوونکو څخه ده. ما ته یې وویل سینوها غواړې له ما سره ساتیري وکړې؟ ما وویل نه، ساتیري ته مې زړه نه کېږي. هغې وویل که فکر کوي زه ستا وړتیا نه لرم د میلمستون یوه بله نوکره به راولېږم چې راشي له تا سره تفریح وکړي. ومې ویل نه زه د تفریح کولو او ساتیري شوق نه لرم، غواړم یوازې واوسم. ځوانې ښځې وویل عجیبه ده، له دې سره چې بهرانیان د ساتیرۍ لپاره وسیله لري خو قصداً غواړي چې له غمونو سره مخامخ وي او یوازې اوسیږي، په داسې حال کې چې
د دغه هیواد خدای ښځه د سړي لپاره پیدا کړې او نارینه د ښځې لپاره پنځولی دی. بیا ما ته رانږدې شو او ویې ویل سینوها له ما سره تفریح وکړه ځکه زه غواړم پوه شم چې یو مصری ډاکټر څنګه ساتیري کوي. ومې ویل ما په خپل حال پرېږده ځکه د ساتیري او مستۍ حوصله نه لرم. نجلۍ وویل که ته د نورو بهرنیانو په شان تاندوالی نه لرې علت یې دا دی چې ځان دې دلته بندي کړی دی. ومې ویل زما له کوټې ووځه او چې مې درته غږ نه وي کړی دلته مه راځه. نجلۍ وویل حیرانه په دې یم په هغه هیواد کې چې سړي له خپله دغه مصری ډاکټر داسې وي نو خلک ژوند ته څنګه هیله کوي. ما سترګې په سپوږمۍ کې خښې کړې وې او خواشینی وم ځکه پوهېدم یوازینۍ ښځه چې ما غوښتل هغه خپله خور کړم له ما جلا کېږي چې د خپل خدای کور ته ولاړه شي او خپل پیغلتوب هغه ته ډالۍ کړي. په همدې سوچونو کې وم چې ناڅاپه مې پام شو په کوټه کې څوک شته او د هغو عطرو بوی ترې لټېږي چې نن مې د غوایانو د لوبو په ډګر کې بوی کړی و. سر مې اوچت کړ ګورم چې مینا ده. ومې ویل مینا څنګه دلته راغلې؟ مینا وویل ورو خبرې کوه زه نه غواړم څوک زموږ خبرې واوري. بیا زما تر څنګ کېناسته. ویې ویل د دې کبله دلته راغلم چې د غوایانو په ډګر کې مې له خپله تخته کرکه کېږي. زه د دې خبرې په اورېدو حیران شوم ځکه دا راته له امکانه لرې ښکارېده چې د مینا په شان یوه نجلۍ د غوایانو له لوبې څخه له ټول تعصب سره د غوایانو د لوبې په مؤسسه کې له خپل ګټه کرکه وکړي. بیا مینا وویل زه هم نه پوهېږم چې ولې په دې وخت کې دلته راغلی یم. ښایي له کټه کرکې دلته راکاږلی یم. ښایي راغلی یم چې له تا سره خبرې وکړم خو که ته غواړې ویده شې زه له دې ځایه ځم مګر که خوب نه درځي زه دلته پاتې کېږم او ستا خبرې اورم. ستا درمل بویوم او کله چې کاپتا ټوکې کوي د سر ویښتان به یې راکاږم. زه فکر کوم په نورو هیوادونو کې له تا سره سفر زما فکر بدل کړی دی او نور د پخوا په شان د غوایانو له بویه او د غوایانو د لوبې له نندارې او د نندارچیانو له نارو سرو خوند نه اخلم. ان د پخوا پر خلاف نه غواړم د خدای کور ته ننوځم. هغه خبرې چې نورې په دې اړه راته کوي د ماشومانو د بېمانا خبرو په شان راته ښکاري. اوس مې د ملګرو لوبې نشي بوختولی. داسې بریښي چې زما عقل یې راڅخه اخیستی وي او بل عقل یې لکه د هغو ملتونو عقل چې ما کتلی دي زما په سر کې ایښی وي. نو اوس درته وایم چې زما لاس ونیسه او له دې سره سره چې نن دې ویل چاغې ښځې دې خوښېږي او زه چاغه نه یم خو غواړم ته مې لاس ونیسې. ما وویل مینا زه په ځوانۍ کې یو ساده سړی وم او هیڅ یوه ښځه مې خپله خور نه کړه تر دې چې یوه ورځ یوه حریصه او بېرحمه راباندې پیښه شوه او هر څه چې مې درلودل راڅخه یې واخیستل. له هغه وروسته هیڅ ښځې ته لیواله نه شوم ځکه چې له ښځو مې کرکه پیدا شوه. ما فکر کوه ټولې ځوانې ښځې د هغې په شان دي خو تر هغه وروسته چې مې ته ولیدې ستا په هوښیارۍ پوه شوم. ومې لیدل چې ته سرو سپینو زرو ته هیڅ پام نه کوي. نو سر مې خلاص شو چې په دنیا کې داسې ښځې هم شته چې نارینه یې خپله خور کولی شي له دې پرته چې د سرو سپینو لپاره د هغه سړي خور شوې وي. په دې وخت کې د بېوزلو او کمزورو په هکله زما په زړه کې مینه پیدا شوه او بېوزله ناروغان مې له فیسه پرته معالجه کول. هغه کسان چې غاښونو به یې درد کاوه بې له دې چې اجورې ترې واخلم د هغوی غاښ به مې ور ایست ځکه کله چې مې لیدل ته د دنیا د مال او شتمنۍ په هکله دومره بې پروا یې له ځان سره مې وویل چې زه هم باید د دنیا او دولت فکر ونه کړم. خو اوس چې ته غواړې له ما جلا شي او د خدایانو کور ته ولاړه شي له خدایانو او انسانانو دواړو کرکه کوم ځکه چې پوهېږم ستا له تګه وروسته به زما روح په شاړه ځمکه کې د یوه تور کارغه په شان شي او تل به له غمونو سره مخامخ وي. له دې امله درته وایم چې مینا په دنیا کې هیوادونه ډیر دي خو یوازې یو لوی سیند شته او هغه د نیل سیند دی. نور سیندونه هم شته او اوبه هم لري خو د نیل سیند په شان ژوند بښونکي نه دي. دغه سیند له هر ډول بند او خنډ پرته هر کال د مصر توره ځمکه خړوبوي او که د ځمکو د خاوندانو حرص او تمه یې پرېږدي د مصر له کروندو به دومره فصلونه ترلاسه شي چې هیڅکله به زما د هیواد خلک دا وس ونه لري چې دغه خواړه وخوري. راځه چې د نیل ساحل ته ځان ورسوه او هلته یو کور واخلو د هیلیو غږونه واورو چې په لوښو کې سندرې وایي او د امون د خدای بیړۍ یعنې د لمر بیړۍ چې په اسمان کې حرکت کوي وګورو. مینا راځه چې ولاړ شو او پاتې عمر له غمونو لرې ژوند وکړو. کله چې مصر ته ورسېدو په ګډه به یو منګی مات کړو چې میړه او ښځه شو او بیا به له یو بله نه جلا کېږو. له مرګ وروسته به زما او ستا جنازې مومیایي کړي د لویدیځ په ټاټوبي کې به ځای راکړي او تر ابده پورې به هلته ژوند وکړو. مینا خپل لاسونه زما پر مخ او سترګو تیر کړل او ویل سینوها زه له تا سره مصر یا بل هېواد ته نشم تللی ځکه هیڅ یوه بیړۍ به ما له دې ځایه بهر نه کړي او په تیره بیا
له نننۍ نڅا وروسته ټول پوهیږي چې زه باید د خدای کور ته ولاړه شم. که ته وغواړې چې د خدای کور ته زما د ننوتو مخه ونیسي وبه وژل شي او زه باید حتما د خدای کور ته ولاړه شم او په نړۍ کې داسې هیڅ ځواک نشته چې د دغه کار مخه ونیسي. ما وویل مینا څوک ستا خبرې نه اوري او ښایي ته له هغه ځایه راستانه شي چې تر اوسه پورې څوک ترې نه دي راستانه شوي او یا ښایي کله چې د غوایي کور ته ننوځي او خپل پیغلتوب هغه ته ډالۍ کړي د نیکمرغۍ داسې احساس وکړي چې دغه دنیا هیره کړي. خو تر هغه ځایه چې زه خبر یم هغه شیان چې پر خدایانو پورې تړي یوازې افسانه ده او لا تر اوسه پورې په بېلابېلو هیوادونو کې داسې شی نه دی لیدل شوی چې د خدایانو په اړه زما نظر او عقیده مضبوطه کړي. له همدې امله که ته د خدای له کوره راستنه نشوې زه به دغه کور ته ننوځم او تا به له هغه کوره راوباسم ان که دا زما د ژوند وروستی کار وي او بیا مړ هم شم. مینا خپل لاس زما پر خولې کېښود او په ویره او طرحه یې شاوخوا وکتل. ویې ویل دغه فکر دې له سره وباسه ځکه چې د خدای کور تیاره دی او هیڅوک ان د دغه هیواد اوسیدونکي د خدای کور ته نشي ننوتلی مګر هغه کسان چې غوره شوي وي. د دوی پرته نور هر څوک چې دلته ننوځي مړه کیږي. خو زه په ډاډ سره ویلی شم چې له دې کوره به بهر شم ځکه چې پوهیږم زموږ خدای بې رحمه نه دی او ما هم په زور په خپل کور کې نه ساتي. زه غواړم چې راستنه شم نو مخه مې مه نیسه. دغه خدای ډیر ښکلی دی. تل پام کوي چې د دغه هیواد اوسیدونکي په نیکمرغۍ کې ژوند وکړي. د هغه د نیکۍ له امله په دغه هیواد کې غنم کرل کیږي. په زیتون کې غوړي پیدا کیږي. بیړۍ له یو بندره بل ته ځي او د سمندرونو تورې لړې د بیړۍ د ډوبېدا سبب نه کیږي. هر څوک چې زموږ په خدای تکیه وکړي تل به خوشحاله او نیکمرغه وي. زه باور لرم چې دغه خدای ما نه بدبخته کوي او که پوه شي چې زه د راستنېدا نیت لرم مخه مې نه نیسي. زه پوه شوم چې مینا له ماشومتوبه داسې روزل شوې او لویه شوې چې د دغه هیواد خدای تر بل هر چا مضبوط او پیاوړی بولي او بل ډول فکر هم نشي کولی. که ما ورته سل ځله ویلي وای چې د خدایانو په هکله ډېرې خبرې افسانې دي نه یې منله. د دې پر ځای چې له هغې سره د خبرو لټه وکړم د هغې لاس مې ونیو. مینا له ما نه ځان لرې کاوه او ژړلې. هغې ویل سینوها پوهیږم چې ته پر ما شک کوي چې کله د خدای کور ته ولاړه شم له هغه ځایه به رابهر نشم او تا ته به راستانه نشم. له همدې امله نه غواړم چې ځان له تا وسپموم. که هر څه غواړې له ما سره یې ترلاسه کولی شي. ما وویل مینا زه داسې سړی نه یم چې د ښځې له خوښې پرته هغه خپله خور کړم ځکه چې دغه ډول خوند یې اړخیز وي او زما لپاره خوند نه لري. دا کفایت کوي چې ته نن شپه دلته راغلې او که غواړې ما ته کوم شی راکړې نو د ویښتانو زري پټه دې راکړه چې خوشحاله شم. مینا کله چې دغه خبره واورېده پر خپل بدن یې لاس تیر کړه. ویې ویل سینوها د دې کبله چې زه ډنګره یم نو ته زما غوښتونکی نه یې او نه غواړې راسره ساتیري وکړې. آیا غواړې په ډیره لنډه موده کې ځان داسې چاغ کړم چې زما چاغۍ ته حیران شي؟ ما وویل نه مینا هیڅ ښځه زما له نظره تر تا ښکلې نه ده خو زه نه غواړم چې له تا سره ویده شم د دې لپاره چې دغه تفریح به یو طرفه خوند ولري. خو زه تا ته ویلی شم چې داسې کار وکړو چې دواړه ترې خوشحاله شو. مینا وویل دا کوم کار دی؟ ما ورته ویل زه او ته به یو منګی په لاس کې واخلو او مات به یې کړو چې له دې عمله به میړه او ښځه شو. که څه هم دلته کاهن نشته چې زما او ستا نوم د معبد په کتاب کې ولیکي خو د مصر د دودونو پر بنسټ کله چې یوه ښځه له یو سړي سره د واده په نیت یو ځای منګی ماتوي نو میړه او ښځه کیږي. مینا وخندله ویې ویل ښه ده اوس یو منګی راوړه چې ماتې کړو. زه له کوټې راووتم چې خپل مرید چې فکر مې کاوه ویده دی راپورته کړم او هغه ته ووایم چې یو منګی راوړه. خو مې لیدل چې کاپتا د کوټې د دروازې تر شا ناست دی او ژاړي. کاپتا وویل زما باداره زه له دې امله ژاړم چې نری زړه لرم او کله چې مې واورېدل دغه ډنګره نجلۍ له تا سره غږیږي او ته ځواب ورکوي ما وژړل. زه په قهر شوم او یوه لغته مې ورکړه. ومې ویل کاپتا تا ټولې هغه خبرې واورېدې چې په دې کوټه کې ویل شوې؟ کاپتا وویل که ما نه وی اورېدلې نورو اورېدلې. ومې ویل څه ډول نورو زموږ خبرې اورېدلې؟ کاپتا وویل نن شپه ځینې کسان دلته راغلي چې مینا یې څارله او جاسوسي یې کوله ځکه چې مینا په دې مشهوره ده چې باید د خدای کور ته ننوځي نو اوس تر څار لاندې ده چې ونه تښتي. زه پوه شوم چې که ستاسې د کوټې د دروازې تر شا نه یم نو هغوی به دلته کیني او هغه خبرې به واوري چې په هغوی پورې اړوند نه دي نو ځکه زه دلته کېناستم چې نور مزاحمت ونه کړي. کله چې دلته کېناستم له دې پرته چې ستاسې د خبرو د اورېدو نیت ولرم
هغه مې واورېدې. خو څرنګه چې خبرې د ماشومتوب او رښتینې وي نو ژړا راغله او ما خو درته وویل چې زړه مې نری دی او ډېر ژر ژړا راځي. نور په کاپتا په قهر نه شوم او مې ویل له دې کبله چې اورېدلي د دې چې موږ څه ویلي نو لاړ شئ او منګی راوړه. کاپتا وغوښتل وخت ضایع کړي. څه ډول منګی غواړي؟ ستر وي که کوچنی؟ رنګین وي که ساده؟ ومې ویل ته پوهېږې چې هر منګی د دې کار لپاره ښه وي په دې شرط چې ژر ولاړ شي او منګی راوړي، یعنې په لکړې به دې تللو ته مجبور کړم. کاپتا وویل ما کولی شول چې سمدستي منګی راوړم، خو له دې له امله مې ځنډ وکړ چې ته د فکر کولو لپاره فرصت پیدا کړې، ځکه له یوې ښځې سره د منګي ماتول ډېر مهم کار دی او باید له غور او فکر وروسته وشي. خو ته چې ډېر ټینګار کوي چې له دې ښځې سره به منګی ماتوي، زه به ولاړ شم او منګی به راوړم ځکه چې ستا له امره سرغړونه نشم کولی. کاپتا ولاړ، یو منګی یې راوړ چې د کبانو بوی ترې لټېده او داسې ښکارېده چې کبان پکې اچول شوي وي. منګی یې زما په مخ کې کېښود. ما او مینا منګی له دواړو لاسو ونیو، پورته مو کړ، په ګډه مو پر ځمکه وواهه او منګی مات شو. له دې وروسته چې منګی مات شو، کاپتا پر ځمکه کېناسته او د مینا پښه یې پر خپل سر کېښوده او ویې ویل له دې وروسته ته زما خاوند دی، زما د بادار په شان پر ما امر کولی شي او ښایي تر سینوهه ډېر امرونه را باندې وکړي، خو هیله کوم د غوسې پر وخت شیدلې اوبه راونه شیندي او د ټیټو کوریو بوټان پر پښو کړي چې کله ما پرې وهي نو سر مې مات نشي او یا ونه پړسیږي. زه به هر وخت هماغه ډول چې له سینوهه سره وفادار یم له تا سره هم وفادار یم. زه نه پوهېږم له دې سره چې ډنګره یې ولې له تا سره مې دلچسپي پیدا شوې او حیران په دې یم چې ولې مې بادار ته خپله خور کړي، ځکه چې که زه د بادار پر ځای وای هیڅکله مې داسې ډنګره ښځه نه کوله. خو فکر کوم کله چې ماشومان راوړي چاغه به شي او زه در سره ژمنه کوم همغه ډول چې له خپل بادار څخه لږه غلا کوم له تا به هم لږه غلا وکړم. کاپتا چې کله خبرې کولې داسې اغېزمن شو چې ویې ژړل. مینا د هغه پر مخ او غاړې لاس تیر کړ او ویې ویل وژاړه. په دې شپه هم زه او مینا د نورو شپو په شان دی او بل تر څنګ ویده شوه، خو ما ونه غوښتل داسې استفاده ترې وکړم چې یو ورور یې له خپلې خور څخه کوي، ځکه پوهېدم چې مینا به ترې خوند وانخلي او ما هم له یو اړخیز خونده کرکه کوله. پر بله ورځ مینا د تېرې ورځې غوندې د غوایانو په مخ کې ونڅېده او له کومې ناسمې پیښې سره مخامخ نه شوه، خو یو ځوان هلک چې د نڅېدا په حال کې د غوایي پر سر ورټوپ کړ چې د څاروي پر شا کېني ترې ولوېده او غوایي په خپلو ښکرونو وواژه. کله چې نندارچیانو دغه پیښه ولیدله پاڅېدل او نارې یې کړې. زه پوه شوم چې هغوی د خفګان نه بلکې د خوشحالۍ نارې وهي. غوایه یې له هغه ځوانه لرې کړ. بیا خلک د مړي په شاوخوا راټول شول او ښځو د ځوان په وینو خپل لاسونه سره کړل. ما واورېدل چې په خپلو کې یې سره ویل څومره ښکلې ننداره وه. نارینهو به ویل چې ډېره موده وشوه د نن په شان ننداره مو نه وه کتلې. بیا نارینه او ښځې خپلو کورونو ته ولاړل. پر دغې شپې د بندر او ښار څراغونه تر نورو شپو ډېر روښانه ول، ځکه چې ښځې او میډونه له یو بل لرې له نورو سره په ساعتېریو بوخت ول او په دغه هېواد کې دغه ډول ساعتېري او تفریح روا ګڼل کېده. دغه تفریح یوازې د هغې ورځې د غوایانو د لوبې او د ځوان د وژل کېدا له امله نه وه، بلکې له دې کبله وه چې ټول نارینه او ښځې پوهېدل چې نن شپه یوه پیغله د خدای کور ته ورځي. ما د نورو پر خلاف پر دې شپه ساعت تېری او تفریح نه شوی کولی، ځکه پوهېدم چې مینا پر دغه شپه په زرینې ګاډۍ کې سپریږي او د خدای کور ته ورځي. ملګري به یې پر روان تخت سپاره او یا پلې په هغې پسې روان وي او پر لاره به مستي او خوشحالي کوي. له دې کبله چې زه پوهېدم چې باید د مینا له شا باید په هغې پسې ولاړ شم، نو د هماغې ورځې له سهاره مې یو روان تخت کرایه کړی و. کاپتا هم له دې امله چې له مینا سره علاقه درلوده وویل زه هم له تا سره ځم. د ښار او د خدای د کور پر لاره له ما پرته ټول خوشحاله ول. زه ځکه خفه وم چې پوهېدم نوره به مینا ونه ګورم. کله چې د خدای کور ته ورسېدو ټول غلي شول او زه ځیر شوم چې د سپوږمۍ په رڼا کې د خدای کور وګورم چې څه ډول دی. ما د خدای په کور کې د هغه له دروازو پرته بل څه نه لیدل. د برونزو دوه سترې او درنې دروازې یو په بل پسې ولاړې وې. تر دې وړاندې چې دروازې خلاصې کړي
مینا یې د خدای کور ته نږدې یو معبد ته بوتله او نورو راته ویل چې دغه معبد د خدای د کور د ساتونکو استوګنځای دی. کله چې مینا کوټې ته ننوته نو جامې یې اغوستې وې، خو شیبه وروسته چې له هغه معبده راوته نو ګورم چې لوڅه ده، جامې نه لري، خو د سر ویښتان یې د جالۍ په شان په یو سپین ټوکر کې تاو کړي ول. مینا له لرې ماته مسکی شوه، خو زه پوه شوم چې دغه مسکا یې له جبره او زما د ډاډګیرنې لپاره ده. ګنې مینا دومره خوشحاله نه وه چې مسکی دې شي. بله خبره دا چې له معبده د مینا تر راوتلو وروسته مې ولیدل ستر کاهن چې د غوایي سر یې اغوستی او چاړه یې تر ملا تړلې وه د مینا په څنګ کې روان دی. د خلکو په خاموشۍ کې مینا او ستر کاهن د خدای د کور دروازې ته ورسېدل. د معبد ساتونکو هغه دروازه چې باید 100 کسانو خلاصه او پورې کړې وای خلاصه کړه او بیا یې دویمه دروازه هم خلاصه کړه. هلته یو ساتونکي یو روښانه مشال مینا ته ورکړ. بیا مینا او ستر کاهن یو اوږده دالان ته ننوتل او ساتونکو دواړه دروازې بندې کړې. د دې منظرې کتلو او د خدای په کور کې د مینا ورکېدلو دومره غمجن کړم چې پر پښو نه شوی درېدلی. پر هغو وښو مې ګونډه ووهله چې د خدای د کور په مخ کې شنه شوي ول. مخ مې پر وښو کې خو د اولادي سره چې مینا را سره ژمنه کړې وه چې که د خدای له کور راستانه شوه له ما سره به ژوند کوي، خو زه پوهېدم چې هیڅکله به یې ونه ګورم. تر هغې شپې چې مینا په هغه کور کې ورکه شوې نه وه هیله مې وه چې وبه یې ګورم، خو کله چې مې ولیدل برونزي دروازې ورپسې تړل شوي دي نو پوه شوم چې باید د دې پیغلې د بیا لیدو هیله ونه کړم. کاپتا زما په څنګ کې پر وښو ناست و او زګیرویده، ځکه چې هغه هم احساس کوو چې نور به مینا ونه ویني. خو د مینا ملګري چې له هغې سره راغلي وي تر هغه وخته غلي وي چې کله د خدای د کور دروازه بنده شوه. دوی د هغو کسانو په شان چې ناڅاپه لیونې شوي وي مشالونه ولګول، منګي خلاص کړل او د شرابو پر څښلو یې پیل وکړ. کله چې ټول نشه شول نارینه او ښځې د سپوږمۍ په رڼا کې نڅېدل او په دې نه شرمېدل چې د بدن لوڅ غړي چې بل څوک یې باید ونه ګوري نارینه او ښځو ته ښکارېدل. کله چې کاپتا ولیدل ټول نشه دي دی هم لاړ او یوه شیبه وروسته له یوه منګي شرابو سره راستون شو. زه پوهېدم چې هغه دغه شراب له روان تخته راوړي دي، ځکه چې موږ له ښاره روانېدو نو راته وویل شول چې د خدای په کور کې د خوړلو او څښلو لپاره څه شی نشته، موږ باید له ښاره خپل خوراک او څښاک یوسو. کاپتا په ښار کې څو منګي شراب او یوه اندازه خواړه اخیستي وو او په روان تخت کې یې ایښول. کله چې منګی راوړ ما ته یې وویل سینوهه اوس زه هم ستا په اندازه خفه یم، ځکه چې ستا په شان احساس لرم چې نور به دغه نجلۍ ونه ګورو، خو له دې کبله چې زه او ته د هغې د کتو لپاره کوم کار نشو کولی نو غوره دا ده چې دواړه شراب وڅښو او خپل غم غلط کړو. خو ما نشوای څښلی او د هغې او د هغو ښځو او نارینهو په شان لیونتوب نشم کولی چې خوشحالي او نڅا وکړم. د کاپتا مخه مې هم ونه نیوله، ځکه چې لږ شرابو هغه ته ګټه درلوده او هغه بوډا ورسره قوي کیږي. مشالونه روښانه ول او سپوږمۍ ځلېده. نارینه او ښځې بې له دې چې له چا وشرمېږي له مشالونو لرې کېدل او لږ لرې یې له یو بل سره د خور او ورور په شان چلند کاوه. ناڅاپه کاپتا وویل سینوهه له دې کبله چې ما ډېر شراب نه دي څښلي سترګې مې تېروتنه نه کوي او ویلی شم چې د شرابو له امله خیالي شیان نه ګورم. ما وویل کاپتا ته څه وایې؟ زما مور یې وویل غواړم دا درته ووایم هغه سړی چې توره یې تر ملا وه او د غوایي سر یې اغوستی له سره یې 2 ښکران راوتلي ول. له مینا سره یو ځای د خدای کور ته ننوت، خو له دې پرته چې د خدای د کور دروازه خلاصه شي له هغه ځایه راوتلی دی چې دغه خبره فکر کولو ته اړتیا لري. ما شاوخوا وکتل او ستر کاهن مې ولید چې د نورو په شان ګډیږي. له کاپتا مې وپوښتل ته ډاډه چې هغه د خدای د کور له دروازې بهر شو؟ کاپتا وویل کله چې تا سر په ځمکه ایښی او زګیروېدې ژړل دي ما یوه شېبه د خدای د کور له دروازې سترګې نه دي بیرته کړې. زه په دې تمه وم چې مینا به له دغو دروازو راووځي، خو ناڅاپه مې ولیدل چې د دغه کس زیړ ښکر د مشالونو په رڼا کې ځلیږي. د خدای د کور دروازه نه ده خلاصه شوې. نو له ځان سره مې وویل حتما د خدای کور له دې دروازو پرته چې موږ یې ګورو بله دروازه هم لري چې دغه سړی ترې راوتی دی. زه ولاړ شوم او د ستر کاهن پر لوري ولاړم. د هغه لاس مې ونیوه او ورته ومې ویل مینا چیرې ده؟
ستر کاهن پر دې خبره داسې غوسه شو چې له خپل سر او مخه یې د غوا سر لرې کړ. وی ویل په دې وخت کې چې موږ په تفریح او ساتیري بوخت یو، که ته د دغه هیواد یو اوسیدونکی وای او له ما دې دغه پوښتنه کړې وای او مزاحمت دې کړی وای، نو ما به امر کړی و چې له لویو ډبرو دې د اختاپوت خولې ته واچوي. خو له دې کبله چې ته یو بهرنی او د دې ځای له رواجونو خبر نه یې، ستا له سزا تېرېږم. ما ورته وویل مینا چیرې ده؟ ځواب راکړه. هغه دې چیرته بوتله؟ ستر کاهن وویل ما مینا د خدای کور ته دننه کړه او هغه مې د هغه کور په تیاري کې پرېښوده او بیرته راستون شوم. اوس دلته ګډا او خوشحالي کوم. خو ستا یې په مینا څه؟ او ولې د هغې پوښتنه کوي؟ ځکه چې ما دلته د مینا د راوستلو له امله ستا زیار جبران کړی و او تا ته مې میلمستون ته ډالۍ درلېږلې وې. ومې ویل ای ستره کاهنه، ته ولې د خدای له کوره راووتې خو مینا له هغه ځایه راونوته؟ مینا هم له هغې لارې چې ته ترې راوتلی یې بهر ته راوتلی شو. ستر کاهن وویل ای مصریه، ته ډېرې خبرې کوي او په هغو کارونو کې ګوتې وهي چې په تا پورې اړه نه لري. د وروستي ځل لپاره درته وایم چې له دې پوښتنو ګروېږنو تېر شه، ګنې اختاپوت ته به دې واچوم. زه سخت غوسه شوم او ومې ویل دغه کار په ما پورې اړه لري او زه باید پوه شم چې مینا چیرته ده. څنګه له تا لرې شوه او هغه دې چیرته خوشې کړه چې ته ترې راستون شوې؟ خو په دې وخت کې کاپتا زما لاس ونیوه او له ستر کاهنه یې لرې کړم. وی ویل ای زما غمجنه باداره، ته لیونی شوی چې له دغه ښکرور سړي سره د ټولو سړیو او ښځو پر وړاندې جنګ کوي او د ټولو پام ځان ته راوړوي. بیا یې زما په غوږ کې وویل ته هم د دوی په شان ونڅېږه او خوشحالي وکړه، د دې لپاره چې ستر کاهن غلط شي. د نورو په شان د خلکو دې ټولي ته ننوځه او داسې کار وکړه چې نور ګمان وکړي ته په رښتیا خوشحاله یې. ما ورته ویل زه دغه کار نه کوم او په دروغو ځان خوشحاله نه ښیم. زه نه غواړم د چا نظر هم راجلب کړم، بلکې که دغه سړی راته ونه وایي چې مینا چیرته ده او څه ډول هغې ته رسېدی شم، زه به یې د هغې اوسپنې چړې پر یوه ګزار مړ کړم چې په هاتي کې مې ترلاسه کړې ده. دغه چاړه دومره تیره ده چې کله د چا خېټې ته ننوځي تر قبضې پورې ننوځي. کپتا راته وویل غلی شه غلی، راځه چې ولاړ شو او لږ شراب وڅښو، ځکه چې ستا سترګې په دې شپه کې لکه د کونګ غوندې ځلیږي او باید شراب وڅښې چې غوسه دې سړه شي. که ته موافقه وکړې چې لږ وڅښې، زه به درته ووایم چې له کومې لارې مینا ته رسېدی شي، ځکه چې د دغه ښکرور سړي د وتلو لار مې پیدا کړې ده. کپتا زه د نڅېدونکو ښځو او سړیو له ټولي لرې کړم او پر ځمکه یې پر وښو کېنولم. لږ شراب یې راباندې وڅښل او ما احساس وکړ چې نور ویښ نشم پاتې کېدی، باید ویده شم، ځکه چې دغه خوب عادي نه و او پوه شوم چې زما مریی زما په شرابو کې تریاک اچولی ول او د بابل د پیښې غچ یې راڅخه اخیستی دی. خو که په دې شپه کاپتا زما په شرابو کې اپیم نه وای اچولی او پر ما یې نه وای خوړلی، ما به ستر کاهن وژلی و. د دغه هېواد اوسیدونکو به اختاپوت اچولی وم او یا به یې په بل ډول وژلی وم. خو په دې شپه کاپتا زما ژوند وژغوره. کله چې راویښ شوم ګورم چې ورځ شوې ده، لمر راختلی دی او زه پر وښو پروت وم. سر مې راوچت کړ چې شاوخوا مې وکتل، ومې لیدل چې نارینه او ښځې لوڅ لغړ پر وښو ویده شوي، ځکه چې تېره شپه تر سهاره د شرابو په څښلو او ګډېدا اخته ول او ستومانۍ له پښو غورځولي ول. له دې وروسته چې لمر راوخوت، تودوخي نارینه او ښځې له خوبه راپاڅول. ښځو خپلې زلفې منظمې کړې او ټولې د سمندر پر لورې ولاړې چې ځانونه ووینځي. خو له دې کبله چې دوی په خپلو کورونو کې په ګرمو اوبو د ځان وینځلو عادت درلود، نو چې د سمندر اوبو ته به یې پښې نږدې کړې، بیرته به ستنېدې او په سړو اوبو یې ځانونه نه شوای وینځلی. له دې وروسته چې ښځو د یو بل په مرسته ځانونه سینګار کړل او منظمې شوې، پوښتنه یې وکړه چې څوک د مینا په تمه پاتې کېږي او څوک ښار ته ستنېږي. ځینو ښځو وویل ښار ته ستنېږو او روانې شوې. په یوې ډلې چې د مینا همزولې او ځوانې وې وویل موږ به په تمه پاتې شو چې هغه راستنه شي. هره پیغله چې به په تمه پاتې شوه ویل به یې کوم سړی چمتو دی چې ایثار شي، او یو سړی به په خپله خوښه ورسره پاتې شو چې هغه ښځې تنها نه وي. زه په سر کې پوه نه شوم چې ولې هره ښځه د پاتې کېدا لپاره یو نارینه ته بلنه ورکوي، خو وروسته متوجه شوم چې کله ښځې په نارینهو کې یو د پاتې کېدا لپاره ونه بولي، ټول نارینه به ښار ته ستانه شي او ښځې به یوازې پاتې شي. په هغو هیوادونو کې چې تر هغه وخته ما لیدلی ول، یوازې د دغه هیواد اوسیدونکي داسې و چې ښځو به د دې لپاره چې نارینه د ځان پر لوري جذب کړي له دغې لارې کار اخیست. د غوایانو د لوبو په ډګر کې هم متوجه شوی وم چې نارینه او ښځې له دې سره چې لوڅ د غوایانو په مخ کې ګډیږي، خو
خلکو به ورته دومره توجه نه کول او د هغوی هیجان به ډیر د لوبې له امله و. د دې سره سره چې ښکلې پیغلې او ځوانان به د کتلو وړ ول، خو د نورو هیوادونو په شان نه ول. علت یې هم دا و چې په دغه هیواد کې نارینه او ښځې له یو بل سره په څملاستو کې آزاد دي. ستر کاهن په هغو کسانو کې شامل و چې باید ښار ته تللی وای. ما ترې پوښتنه وکړه چې آیا زه دا اجازه لرم چې دلته پاتې شم تر هغه چې مینا د خدای له کوره راستنه شي؟ ستر کاهن وویل هیڅوک دلته ستا د پاتې کېدا مخه نه نیسي، خو ته بې ځایه ایسارېږي، ځکه تر اوسه داسې نه ده شوي چې څوک د خدای کور ته ولاړ شي او له هغه ځایه بیرته راستنه شوي وي. ما ځان کمقله وښود او مې ویل ای ستره کاهنه، زه د مینا له راستنېدا سره دلچسپي نه لرم او نه غواړم چې هغه وګورم، بلکې دا یوه پلمه ده، ځکه زه د دې لپاره دلته پاتې کېږم چې له دغو بې ساري ښایسته ښځو سره مستي وکړم، ځکه چې دا د دغه هیواد ځمکه او اسمان دی چې دغه ډول ښځې رامنځته کولی شي. بله خبره دا چې که مې بېګا تا ته سپکاوی کړی وي بښنه غواړم، ځکه چې بېګا نشه وم او نه پوهېدم چې څه وایم او څه کوم، یا له چا سره خبرې کوم، خو اوس چې په هوښ کې یم پوهېږم چې بېګانی کار مې ډېر ناسم او ناخوښ و. دغو خبرو پر لوی کاهن اغېز وکړ او خپل لاس یې زما پر سر کېښود. مسکی شو او ویې ویل ډېر ښه، اوس چې ته غواړې له ښځو سره ساعت تېر کړې همدلته پاتې شه او زه به دې مخه ونه نیسم، خو پام کوه چې زموږ ښځې بارداره نه شي، ځکه چې ته یو بهرنی یې او ښه نه ده چې زموږ ښځې بارداره کړې. اوس نو دومره انتظار وباسه چې مینا راستنه شي. ومې ویل ای ستره کاهنه، زه د ښځو په اړه بې تجربې نه یم، د دې لپاره چې بابل سوریې کې مې لیدلې چې باکرې نجونې د دې لپاره چې جیز برابر کړي څه ډول معبد ته ځي. ما د سادهګانو غوندې خبرې کولې چې لوی کاهن فکر وکړي زه ډېر کمقله او احمق یم. زما هدف هم همدا و او غوښتل مې چې هغه ما ساده سړی وبولي چې ما له هغه ځایه لرې نه کړي. له دې سره سره چې ستر کاهن ښار ته ستون شو، خو ما داسې احساس وکړ چې د معبد ساتونکو ته یې ویلي چې ما تر نظر لاندې وساتي. زه داسې فکر کوم چې ښځو ته یې هم اشاره وکړه چې له ما سره تفریح او ساتیري وکړي، ځکه چې کله کاهن ولاړ ځینې ښځې پر ما راچاپېرې شولې او ما ته یې وویل چې له دې ځایه لرې شو، د بوټو منځ او ځنګل ته لاړ شو او هلته وخورو او وڅښو. ما د هغو بلنه ومنله او د ځنګل منځ ته ولاړو. هلته پوه شوم چې د دغه هېواد ښځې څومره سپین سترګې او بې شرمه دي، ځکه له ما یې هیڅ حیا نه کېده. داسې کارونه یې کول چې په طبس کې د عمومي ځایونو ښځو هم دغه کارونه په ډاګه نه کول. په داسې حال کې چې زه پوهېدم دغه ښځې چې زه یې دغه ځنګل ته راوستی یم د دغه هېواد خانداني او وتلې ښځې دي. کله چې ښځو ډېر په تکلیف کړم او ما نیت نه درلود چې له هغوی سره تفریح وکړم، ځان مې نشه واچاوه او ځان مې په خوب ونیو. ښځو په کرکې سره زه خوشی کړم او وی ویل دغه بهرنی وحشي ځناور دی او ګنې زموږ په اړه یې دومره بې پروایي نه کوله. کاپتا راغی او زه یې له ځنګله راویستم او وی ویل چې د شرابو زغم نه لري، ولې ډېر څښي چې له پښو دې وغورځوي. کله چې ښځو زما مریو د هغه غټه خېټه ولیده، ټوکې او خنداګانې یې پیل کړې او هغه ته نږدې شوې. د دې سره سره چې زما مریی ډېر بدرنګه او په یوه سترګه ړوند و، خو له دې کبله چې بهرنی و نو د ښځو د کنجکاوۍ حس یې تحریک کړ، ځکه چې په ټولو هیوادونو کې کله چې یو بهرنی ګوري نو خلک لټه کوي چې هغه وپېژني. ښځو زما مریی ځنګل ته بوت. زه چې پوهېدم ممکنه ده دلته ډېرې مودې لپاره ایسار شم، نو د خپل روان تخت مزدوران مې ښار ته ولېږل چې ډوډۍ او شراب راوړي. په تېره بیا شراب دي ډېر راوړي چې هم یې په خپله وڅکي او هم موږ ترې استفاده وکړو. په دغې ورځ هلته د موجودو کسانو وخت په خوراک، څښاک او ساتیرۍ تېر شو او زه متوجه شوم چې له ښځو سره له څملاستو هم ستړي شوي دي، ځکه کله چې تفریح د قوانینو په چوکاټ کې نه وي، له کار او ژوند زیات سړی ستومانه او ستړی کېږي. بله شپه نارینه او ښځو په نڅا او سندرو ویلو تېره کړه او ما تر سهاره د هغوی د خنداګانو او نارو غږونه اورېدل. کله چې ورځ شوه ټول له ډېرې ستومانۍ څخه ویده شول او کله چې راویښ شول ځینې ښار ته ستانه شول. یوازې هغه کسان پاتې شول چې لا پر تفریح نه وو ماړه شوي، خو دغه کسان هم په درېیمه ورځ ښار ته ستانه شول او ځینې پکې له ډېرو شرابو او چټیاتو او بېخوبۍ له امله پر لارې نه شوی تللی. ما خپل روان تخت هغوی ته پرېښود چې ښار ته یې بوځي او د خپل روان تخت لیږدونکي مې هم رخصت کړل. ورته ومې ویل روان تخت ته اړتیا نه لرم.
له دویمې ورځې وروسته چې زما د روان تخت لیږدونکو شراب او خواړه ډیر راوړي ول، ما په شواروس کې 2 ځله د معبد ساتونکو ته ډوډۍ ورکوله چې ملګری کړم. پر درېیمه ورځ چې ټول ولاړل، ساتونکي هلته زما پر ایسارېدو حیران شول. دوی له دې کبله حیران ول چې ټول پوهیږي یوه نجلۍ هم تر اوسه پورې د خدای له کوره نه ده راستنه شوې. هغوی پوهېدل چې د دغه هېواد ټول اوسېدونکي له دې خبرې خبر دي، نو د هغې نجلۍ په تمه نه پاتې کېږي چې د خدای کور ته ننوتې وي. دوی ټول بیرته ښار ته ستنېږي. خو له دې کبله چې زه یو بهرنی وم، تصور یې کوو چې د هغوی له دودونو او رواجونو بېخبره یم. له همدې امله د نورو تر تګ وروسته زه هلته پاتې شوم.